دا د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د الله جل جلاله د اخرین نبی او پیغمبر د پیدایښت ځای دی. اوس مهال د حرم جز ګرځېدلی او د یو کتابخانې مکتبه مکة المکرمه په نامه نومول سوی دی. پخوا دا ځای د مولود النبي په نامه سره پېژندل کېده چې د صفا د غره سره جوخت د مسجد الحرم بهر موقعیت لري. د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم د پیدایښت ځای د ابوطالب ملکیت و. تاریخ کې راغلي چې کله نبی کریم صلی الله علیه وسلم مدینې منورې ته هجرت وکړ، دا کور کې عقیل بن ابوطالب میشت شو او د هغه وروسته د هغه اولادونه هلته میشت او وروسته هغه د هارون د میرمن لخوا واخیستل. مسلمانان دې ځای ته د درنښت په سترګه ګوري او پخوا به یې د مولود شپه هلته په خاصو مراسمو لمانځله، خو د سعودي حکومت د رامنځته کېدو وروسته دا کور هم وران کړی شو. خو د شیخ عباس قطان چې د هغه مهال د مکې ښاروال و، د وخت واکدار ملک عبدالعزیز څخه د یوې کتابخانې د جوړولو امر واخیست او د اوسنۍ کتابخانه یې پرې جوړه کړه. والله اعلم. اوس تاسو توجه د دې تعمیر د شاوخوا موقعیت لیدو ته رابولم.